السلام علیکم ګرانو ملګرو، تاسو دا وګورئ کاریز ټي وي او زه یم شوکت الله شاداب. ګرانو ملګرو، د کاریز ټي وي ټولو مینوالو ته یو زیری وړاندې کوم او هغه دا چې الحمدلله ثم الحمدلله موږ ته نن د ګوګل ایډسنس پن نمبر میلاو شو. ټولو ملګرو ته مبارک وي. دا د یوټیوب چینل مونټایزیشن نه وروسته یو اهمه مرحله وي چې هغه کامیابېدو کې موږ الحمدلله په وړومبي کوشش کې اټمپټ کې کامیاب شو. همدغه دی چې نن زموږ مخې ته دی او تاسو ګورئ. ملګرو راځو، ډېر ملګري به دا و چې دا داسې شی او کله راځي، په څومره وخت کې راځي، نو دغه معلومات در کوم. ویډیو ته اخره پورې وګورئ چې دا ستاسو په معلوماتو کې او خاص کر دغه ملګرو دپاره څوک چې یوټیوب چینل چلوي د هغو په ذهنونو کې به دغه سوالونه راپورته کېږي چې دا ضرورت څه دی او په څومره وخت بعد راځي او د کوم ځای نه راځي او که را نشي نو دا څه ده. نو په دا خبرو باندې به زه تفصیلي خبرې کوم نن ستاسو سره. یوټیوب چینل ستا 4000 घंटे 4000 घंटे واچ ټایم پوره کې 1000 یعنی 1000 سبسکرایبر پوره شي نو یوه مرحله راشي چې دغه مونیټایزیشن ته اپلای وکړي او ستا چینل مونیټایز شي، پرې باندې اډ یعنی ارننګ ته تیار شي، اډ په چلیږي. دغه اډ ستا دپاره ارننګ یو ذریعه او هغه ډېرو خلکو معاش روان کړی دی او ډېر خلک ماشاءالله پښتانه هم اوس ډېر تکړه شوي دي، هغوی د یوټیوب نه ارننګ کوي، پیسې ګټي او معاش ترې روان دی د خیره سره. دغه شان چې کله مونیټایز شي چینل، بیا یوه داسې مرحله راشي چې ستا د چینل یو حد کراس کړي د ارننګ $10 هغه وګټي، نو بیا هغه له یوه مرحله راشي او هغه مرحله دا وي چې هغه ته وایي چې ته اډرس ویریفای کړه. چې کله اډرس ویریفای کړي، هغه د شناختی کارت، ډرایوینګ لایسنس یا پاسپورټ هم د هغه یو تصویر اپلوډ کول غواړي. هلته په دغه ځای کې ملګري یو څو غلطیانو نه ځان وساتئ چې هغه تصویر تاسو بلور نه وي، ستا تصویر کې چمک نه وي، ډېر ښایسته مزېدار تصویر وباسئ او هغه ورته اپلوډ کړئ. چې کله دغه ستاسو اډرس هم ویریفای شي، بیا وروسته د دغه نه وروسته ستاسو چې پن نمبر ته اپلای کولی شئ. دغه پن نمبر ګوګل ایډسن پن نمبر ته دې تاسو اپلای شي کولی او دا راځي بای پوسټینګ یعنی میل باندې، په ډاکخانه باندې. په هغه باندې پرې کومه چې کله تاسو $10 یعنی $10 پوره شي نو تاسو سره دغه اپشن کولاو شي چې باید تاسو پن نمبر ورسره غوښتلی شئ چې ستاسو د پیمنټ دپاره دا ډېر اهم کردار ادا کوي او چې دا نه راغلی تر هغه پورې تاسو اکاونټ نمبر نشئ اډ کولی د بینک. نو ملګرو موږ په دې باندې دغه خبرې کوو چې اپلای وکړئ $10 نه وروسته، نو بیا تاسو ویټ وکړئ، انتظار وکړئ، کېدای شي هفته کې راشي یا 2 هفتو کې راشي، 4 هفتو پورې تاسو انتظار وکړئ. که رانغلی نو تاسو د خپل چې کوم اډرس دی یو ځلې بیا چیک کوئ. ما د ویریفای کېدو نه فسټ اټمپټ نه، اولني کوشش نه مخکې ما خپل د پوسټ افیس د کوم کوډ نمبر چې دی، زپ کوډ چې ورته وایي یا پوسټل کوډ ورته وایي، دا ما ویریفاید کو. ما پکې یو څه د خپله غلطي کړې وه خو ما د اپلای کېدو نه مخکې دغه سیټ کو 18650 دی، ما 18651 لیکلی و. نو دا چې ورکړې نو دا ضروري خبره ده، بیا غلط ځای ته ځي نو تا ته په میلاو نشي. کله چې ډیلی کېږي یا انډیټ کېږي، اولنۍ وجه دا وي. دویمه وجه ستاسو د کور اډرس دی یا د کوم افیس دی، د هغه اډرس دی، هغه تاسو صحیح طریقه باندې راکړئ. په کار چې تاسو اول محله ولیکئ، بیا وروسته ته کلی ولیکئ یا هغه بازار ولیکئ، بیا وروسته ته پوسټ افیس ولیکئ او د هغه نه وروسته بازار ولیکئ، یعنې د وړوکي نه غټ طرف ته لاړ شي، ضلع ته بیا په اخره ولیکئ. او کوشش وکړئ چې تاسو خپل پوسټل اډرس کې ورسره خپل موبایل نمبر هم ولیکئ. دا د پوسټ افیس دا د پوسټمین دپاره یو سهولت وي، هغه دا کولاولی نه شي، ولې چې دا یې د دې نه د غاړو ته داسې کاغذ یې هغه درې کول غواړي. نو دننه خو دې کې ستا نمبر نه وي، نو چې دا پکې تا ته نمبر هغه میلاولی هم شي. او که بیا ته وایې چې یاره زه د دې لیټ کېدو نه بس شم، نو تاسو د پوسټ افیس یا د پوسټمین یا د هغه افیس نمبر هم ځان څه شی راغیستی، بار بار ورته تلیفون کولی شئ وخت په وخت چې یاره زما دغه پن دغه پوسټ راغلی دی که نه دی راغلی. نو انشاءالله په اولني اټمپټ به راشي. زما دا په اولني اټمپټ راغلی او زما تقریبا هفته نیمه یا 2 هفتې اخیستې، ولې زه پوسټ افیس ته چې کله لاړم نو تقریبا راغلي وو، دا د مخکې نه پراته وو. نو چې
چې په اولني اټمپټ کې رانشي نو دویم کوشش پکار دی هغه ته بیا 3-4 هفتې صبر کول پکاري او که بیا رانشي بیا یو اپلای بیا اټمپټ پکار دی نو بیا هغه وخت بیا 3-4 هفتې که بیا رانشي نو بیا تاسو سره دا په ایمیل د خپله هغه اپشن کولاو شي او هغه اپشن چې ته ورکړې ایمیل باندې به درته راشي دا خبره په دغه ځای کې حل شي بله خبره موږ د اوسه پورې دا خبرې کور کړې چې دا په کم وخت کې اپلای کېږي دې ته اپلای کلی نو $10 نه وروسته مخکې نه کېږي کېدای شي بیا څه اپشن وروسته ورشي یا راغلی چاته ما ته خو $10 نه بعد شوی او بیا د هغې نه وروسته ما لږ لیټ کلی مو د اپلای حالانکې ما ته اپشن راغلی و $10 نه وروسته ما ډېر وروستو کړې وه او بیا دا چې دا څه اهمیت لري نو اهمیت خو ملګرو ما تاسو ته په دې خبرو کې دا وویل چې کله تاسو ایډسن کې دا نمبر ورکړئ نو تاسو ته پیمنټ به راځي دا هغه پورې دا ویریفاید نه ستاسو پوسټ افیس تاسو ایډرس دا ویریفاید کوي او دا تاسو ته ځکه په ایمیل په میل باندې رالیږي چې یاره ستاسو فزیکل هم تاسو هغې ویریفاید کړي او دغه نمبر چې کوم په دې کې دا تاسو هلته ایډسنس چې کوم اکاونټ نمبر دی هغه تاسو کولاو کې خلاص کړئ او هلته به تاسو دا ولیکئ پیمنټ سیکشن ته به لاړ شئ او هلته به پیمنټ سیکشن کې ویریفاید سیکشن ته لاړ شئ او هغه 6 ډیجټ به تاسو هلته ولیکئ او لاندې به یو بټن وي هغه باندې به سبمیټ لیکلی سبمیټ به کلیک کړئ ستاسو به دا هم ویریفاید شي سبمیټ به شي بیا ملګرو موږ راځو چې دا دی څه شی نو پرسنل دا د ایډسنس پرسنل آیډنټیفیکیشن نمبر پن مطلب پرسنل آیډنټیفیکیشن نمبر لکه څنګه چې زموږ قومي شناختی کارت یو یونیک نمبر دی داسې د ایډسن د ګوګل ایډسن د طرفې دا ستا یو یونیک نمبر دی دا نمبر بل یو ګوګل یوټیوبر له نه ورکوي بل ورکوي نو تعالی د پیمنټ دپاره بیا وروسته اپشن راځي د بینک اکاونټ ایډ کولو نو انشاءالله کله چې دغه مرحلې نه زه تېر شم په هغه باندې به زه دله یو ویډیو جوړه کړم دغه شان معلوماتي ویډیوګانې به انشاءالله زه تاسو له راوړم او هغه ملګري چې تر اوسه پورې یوټیوب چلئ کوشش کوئ خپل یوټیوب د بل مواد مه ورکوئ خپل مواد جوړوئ هغه ورکوئ یو داسې وخت به راشي چې ستاسو یوټیوب چینل به مونیټایز شي او بیا به تاسو پن ته اپلای وکړئ دغه پن دغه ایډرس باندې به احتیاط کوئ پوسټل کوډ به صحیح ورکړئ دا به تاسو ته راشي کوېسچن یو سوال پکې دا پیدا کېږي چې دا راځي د کوم ځای نه نو دا که تاسو ګورئ د پیرس د فرانس دارالخلافه د پیرس د هغه څه ایډرس یې ورکړی دی او فرانس دا یې ورکړی دی که نه فرانس نو غالبا د ایډسنس چې کوم افیس دی دا به دلته وي او دا هغه ځینې به راغلی غالبا ګمان زما همدغه دی نو دا پکې زما ایډرس دی دا د هغو کېدی شي او دا چې کله داسې کولاو شي نو دغه پن نمبر او دا پکې داسې یا ګوګل لیکلی یا پن داسې لیکلی او په دې کې دا انسټرکشن لیکلي چې یاره دا څنګه کولی شي نو ما تاسو ته ووایه چې ایډسن اکاونټ کولاو کړئ او پیمنټ سیکشن ته لاړ شئ نو هلته دا سبمیټ کېږي تاسو ته به راواوړي ویریفیکیشن سیکشن کې نو ملګرو کوشش کوئ زموږ مین کوشش د پښتو ادب د خپل ولس ترجماني د خپل ولس غږ پورته کول زموږ مین مقصد دغه دی ارننګ زموږ مقصد نه دی خو بیا هم دا یو مرحله ده او چینل مخکې کېدو یو دغه دی نو موږ خوشحال یو تاسو ته هم یو زیری دی او ملګرو په اخره کې زه به یو دغه اهم پیغام درکړم چې زموږ یوټیوب چینل د داسې معلوماتو لپاره ادبي پروګرامونو لپاره او داسې مرکو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت دغه معلومات را رسي او تاسو د دې نه فایده اخلئ موږ به د یو بل نه همداسې څه زده کوو او همدغه نه به موږ فایده اخلو ډېره مننه د بلې ویډیو پورې د الله په امان